السلام علیکم راشد کاکا او کریم جنت ماما څنګه چل دی د سړک په غاړه په چوکۍ باندې ناست یې ما ته ښکاري لکه چې د لمر نه خوندونه اخلي ماشاءالله ښایسته لمر راختلی دی راشد خان کاکا یاره ماشومانو نه پوهېږي که نه د کریم جنت ماما سره دې ظلم کړی دی نو دا په زړه باندې خوړین دی په زړه باندې خفه دی نو راغلی ته په چوکۍ ناست یې ما ته ویلې ما ته تازه هوا راکړه زړه مې خفه دی د ظالم بچی خلک دومره ظلم نه وي کړی د مشرانو خلک احترام کوي داسې بې احترامي دې کړې ده وه ماشومه نو راشد خان کاکا زه څه وکړم زه چې ګروم ته کېوځم که نه نو ځان راته غټ غټ سړی ښکاري نو په دې خاطر بیا بالتې دی ما ته هېڅ هم نه ښکاري نو ځان راته غټ غټ سړی ښکاري نو په دې خاطر او زه خبر نه وم چې ما ته کریم جنت ماما بالونه کوي ما ویل که زه چېرته دام زما امزولی دی که نه زه خبره نه وم کریم جنت ماما مه خفه کېږه بیا به داسې چل نه کومه صحیح ده که نه زما دې په توبو توبه یي چې کوم دی که نه را یاره ماشومه بې احترامي دې راته وکړله اوس مافیانې غواړي خو زه به څه نه وایم زه مې سینم خفه دی زه به سایر خلکو ته پیغام ورکوم چې څوک د آی پي ایل ارمان لري او غواړي په آی پي ایل کې ولوبېږي که زما مني نو خپل ارمان او خوبونه مو کینسل کړئ او داسې خوبونه مه ګورئ چې آی پي ایل کې به ولوبېږم او که نه دا د هر چا دپاره ځای نه دی نو خپل خوبونه او اچا خبره ارمانونه مو کینسل کړئ مننه ماشومه ډېر روان وختي نو ولې وروتلې کریم جنته ماشاءالله په چوکۍ باندې به چې ناست وي که نه ښه عزتداره سړی ښکارېدلې خو ماشومانو ته پاتې راغلې کریم جنته تا نه زما زړه ډېر زیات خفه دی ماشومه ظلم دې کړی خیر د مشرانو سره لږ قدر احترام کوه صحیح ده که نه او دا راته چې چېرته روان یې یاره راشد خان کاکا زما مکتب ته دا 2 ورځې کېږي مکتب ته نه یم تللی الله پاک دې خیر کوي زما چې دی که نه استاد هم ډېر خطرناک او غوسناک انسان دی زه درنه لاړم ښه یاره ماشومه استادان دې غوسناک ساتلي دي دا راته ووایه چې د استاد نوم دې کیښی دی یاره راشد خان کاکا زما د استاد نوم افسرزادی دی او غوسناک هم خو په خپل ځای دی ها دا څه ویې ولکه هغو د کریم جنت مینهوال دی ورته ونویې چې ما په کریم جنت باندې چکې چارې والدې ښه او که نه چې بیا به خفه شي بیا به دې ووهي ښه نو ورته ونویې او بچیه نور زیاتي مکتب ته ځه مکتب زده کړه وکړې ماشومې سبا به درنه غټ سړی جوړ شي او ښه